د الله رسول د جناتو حق لاره ښوولی دی. څه شی حق دی؟ د جنات راولو. پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ته دا ستا امت ته ووایه چې دی د د اډوکې نه دي، اډوکې په دې دی اودس نه وچي. ولې دی نه وچي؟ پر دې باندې الله پاک بیا موږ ته غوښه چې د هغه را اچي، موږ دا زموږ خوراک دی. او په ګوبرو دی بیا دی اودس نه وچي. ولې؟ ولې هغه زموږ د حیوانانو خوراک دی. بیا پیغمبر اسلام اعلان وکړي ګوره داسې به نه کوئ، داسې به نه. د میږانو حق محمد رسول الله مبارک بیان کړی دی. ور به نه وراچې، دا چې کومه غاره ده دلته به تو اوبه نه تیوې، دا چې کومه د میږانو غاره ده دلته به بولې نه کوې. دا چا راښوولي دي؟ دا محمد رسول الله راښوولي دي. موږ خو دا خیال دی چې او دا مغربیانو دغه یهودو نصاراو دا و موږ ته تهذیب راښایي. موږ ته تهذیب محمد رسول الله راښوولی دی. نو چې موږ د محمد رسول الله د نه د منلی نو ستا د به څه ومنم؟ پر محمد رسول الله مې ایمان دی، ما نه د منلی، نو پر تا ایمان هم نه لرم، زه به ستا هغه څنګه منم چې کومه لاره ته راښایي هغه مو تا ته زموږ نبي در ښوولې ده.